السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته دغه ټي10 لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم چې په ټي10 لیګ کې د نجیب زدران او حامد حسن ټیم چې کوم د ډیکن ګلیډیټر دغه د رحمان الله ګوربز او فضل حق فاروقي ټیم یعنی ډیلی بولز ته په فاینل لوبه کې یعنی ډیره مهمه لوبه کې په شپږ 50 رنزو باندې ماتې ورکړې ده. خو دغه سره د ټي10 لیګ دغه فاینل لوبه خو پای ته ورسېده، خو په دغه کې حضرت الله زازي ریکارډ هیچا مات نسو کړی او حضرت الله زازي رحمان الله ګوربز نه مخکې سوی ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوهسئ. زه به تاسو ته وایم چې ټي10 لیګ دغه فاینل لوبه لږ ساعت مخکې ختمه سوله چې دغه ډیکن ګلیډیټر ټیم چې کوم د کوم کې د افغانستان نجیب زدران او حامد حسن لوبه تر سره کوله، دغه ډیلی بولز ټیم سره لوبه تر سره کړه چې ډیلی بولز کې فضل حق فاروقي او رحمان الله ګوربز ورته لوبه تر سره کړې وله. په دغه لوبه کې د ګوربز دوی ټیم اول بولینګ تر سره کړ، د نجیب زدران دوی ټیم اول بیټینګ تر سره کړ چې د دوی یو لوبغاړی هم نه ده آوټ سوی او په 10 اوورو کې 160 رنزه ټارګټ یې د ګوربز دوی ټیم ته ورکړی او چې د دوی لپاره دغه اوپنر بیټسمینان چې کوم دي کیډمور 950 رنزه کړي او د ویسټ انډیز خطرناک الراونډر انډری راسل بیا 90 مهم رنزونه کړي چې پکې 2 بالو باندې وشپږیز او 9 څلوریزې وهلې دي. نو دغه ټارګټ 160 ته چې دوی کله ټارګټ ورکړ زه هماغلته تپوس هم چې د ګوربز دوی ټیم لپاره مشکله سوله چې دغه فاینل لوبه وګټي. حالانکه په دغه لوبه کې فضل حق فاروقي بیا ښه بالینګ تر سره کړی، یعنی 2 اوورو کې صرف 25 رنزه ورکړي، کوم لوبغاړی نه ده آوټ کړی، خو ټولو بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي کم رنزونه ورکړي دي. فضل حق فاروقي نه علاوه بقایا دغه لوبغاړي تاسو وګورئ ټول ډیر سخت ټاکولي دي. خو بل طرف ته رحمان الله ګوربز هم بیا په دغه لوبه کې ناکامه سوی ده، صرف 14 رنزې په شپږ بالو باندې کړي، 3 څلوریزې وهلې دي. دغه نه علاوه همراج په نوم باندې یو د ویسټ انډیز لوبغاړی و، هغه بیا 2 رنزه کړي دي او دې نه علاوه بل یو لوبغاړی هم دومره خاص بیټینګ نه ده تر سره کړی، خو ډیر په اسانۍ سره په شپږ 50 رنزو باندې نجیب زدران او حامد حسن دوی ټیم دغه فاینل لوبه ګټلې ده. نو دغه سره خو د ټي10 لیګ دغه لوبې ختمې سولې، خو دغلته د حضرت الله زازي یو ډیر غټ ریکارډ پاتې سو چې حضرت الله زازي په ټي10 لیګ کې دغه 12 لوبې تر سره کړي چې ټول نه زیات رنزونه کړي دي. زه به تاسو ته وایم چې تاسو دغه لیست وګورئ، حضرت الله زازي په 12 لوبو کې 353 رنزه کړي دي چې شپږ شپېته ټول نه زیات رنزونه دي، یعنې ټولو لوبغاړو نه حضرت الله زازي ډیر رنزونه کړي دي او دغه ریکارډ په ټي10 لیګ کې پاتې سو. حضرت الله زازي نه علاوه بیا دغه دویم نمبر باندې کوم لوبغاړی د ابوظبي ټیم یو لوبغاړی او پیل ساټ نومیږي، د بیا 344 رنزه کړي دي او رحمان الله ګوربز بیا په 13 لوبو کې 343 رنزه کړي دي او څلورم نمبر باندې بیا د ابوظبي ټیم کپټان لیوینګسټن چې کوم دغه بیا په 13 لوبو کې 309 رنزه کړي دي. او په دغه ټي10 لیګ کې حضرت الله زازي، رحمان الله ګوربز او فضل حق فاروقي د دوی لپاره دغه ټي10 لیګ ډیر یو کامیاب لیګ تر سره سو. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.